Have they left the town? آیا هغوی ښار پرېښودی دی؟ آیا هغوی ښار پرېښودی دی؟ I will do all my work myself. زه به خپل ټول کارونه پخپله کوم. زه به خپل ټول کارونه پخپله کوم. Have you not received my message? آیا تا ته زما پیغام میلاو نشو؟ آیا تا ته زما پیغام میلاو نشو؟ I received your message yesterday. پرون راته ستا پیغام میلاو شو. پرون راته ستا پیغام میلاو شو. This is a test. دا یو ازمیښت دی. دا یو ازمیښت دی. No one can be better than you. ستا نه غوره هیڅوک نشي کېدی. ستا نه غوره هیڅوک نشي کېدی. He didn't come. هغه را نغی. هغه را نغی. This is such a nice color. دا یو ښکلی رنګ دی. دا یو ښکلی رنګ دی. I have not seen him as yet. ما هغه وسه پورې لا نه دی لیدلی. ما هغه وسه پورې لا نه دی لیدلی. I don't consider him capable. زه هغه قابل نه ګڼم. زه هغه قابل نه ګڼم. Don't do me a favor. په ما ملازه مه کوه. په ما ملازه مه کوه. He looks like a fool. هغه بیوقوفه معلومیږي. هغه بیوقوفه معلومیږي. I'm not doing you any favor. زه پتا هیڅ ملازه نه کوم. زه پتا هیڅ ملازه نه کوم. They are living here. هغوی دلته اوسیږي. هغوی دلته اوسیږي. I want your trust. زما ستا باور پکار دی. زما ستا باور پکار دی. It has been raining for a week. د یوې هفتې راسې باران وریږي. د یوې هفتې راسې باران وریږي. Convincing him is difficult. هغه یقیني کول ګران دي. هغه یقیني کول ګران دي. He has been helping me for many years. د ډیرو کلونو راسې هغه زما مدد کوي. د ډیرو کلونو راسې هغه زما مدد کوي. I am peeling off the potatoes. زه الوګان سپینوم. زه الوګان سپینوم. Has it been raining since last night? آیا د پرون شپې راسې باران وریږي؟ آیا د پرون شپې راسې باران وریږي؟ What is going on? څه حساب دی؟ څه حساب دی؟ I have been working hard for 2 days. زه د 2 ورځو راسې سخت محنت کوم. زه د 2 ورځو راسې سخت محنت کوم. He was ripping me up. هغه زه لوټلم. هغه زه لوټلم. How long has he been waiting for? هغه د کلي نه انتظار کوي. هغه د کلي نه انتظار کوي. Get up the bus. د بس نه کوز شه. د بس نه کوز شه. Which all? کوم کوم. کوم کوم. He lied. هغه دروغ وی. هغه دروغ وی. Which all books have you read? تا کوم کوم کتابونه پړاو کړي دي. تا کوم کوم کتابونه پړاو کړي دي.
We have worked very hard for this. دې دپاره مونږ ډېر محنت کړی دی. دې دپاره مونږ ډېر محنت کړی دی. Whom all do you know? ته څوک څوک پیژنې. ته څوک څوک پیژنې. His brother failed last year. تیر کال د هغه ورور ناکامه شو. تیر کال د هغه ورور ناکامه شو. Who all will go? څوک څوک بځي. څوک څوک بځي. He has lost his reputation in the market. هغه بازار کې خپل نوم خراب کړی دی. هغه بازار کې خپل نوم خراب کړی دی. Where all did you go? تاسو چرته لاړئ. تاسو چرته لاړئ. He did not dine with me. هغه ما سره ناشته ونه کړه. هغه ما سره ناشته ونه کړه. What all did he say? هغه څه ووی. هغه څه ووی. I did talk to him on this issue. ما هغه سره په دې مسلې خبرې وکړې. ما هغه سره په دې مسلې خبرې وکړې. Or I did talk to him on this issue. ما هغه سره په دې لانجه خبرې وکړې. ما هغه سره په دې لانجه خبرې وکړې. I sighed of relief. ما د سکون ساه واغست. ما د سکون ساه واغست. I saw him yesterday. ما پرون هغه ولیدو. ما پرون هغه ولیدو. He is my distant relative. هغه زما د لرې رشته دار دی. هغه زما د لرې رشته دار دی. He used to meet me daily. هغه به روزانه ما سره میلاویدو. هغه به روزانه ما سره میلاویدو. You are my choice. ته زما خوښه یې. ته زما خوښه یې. All his dreams melted away. د هغه ټول خوبونه په سیند لاهو شو. د هغه ټول خوبونه په سیند لاهو شو. What enmity do you have with me? تا ما سره څه دشمني ده. تا ما سره څه دشمني ده. I lost my appetite. ولږه مې مړه شوه. ولږه مې مړه شوه. I am feeling giddy. په سر مې چکر راځي. په سر مې چکر راځي. I gave him a crushing reply. ما هغه له تللی جواب ورکو. ما هغه له تللی جواب ورکو. I consider him a friend. زه هغه ملګری ګڼم. زه هغه ملګری ګڼم. He stuck to his word. هغه په خپله خبره کلک و. هغه په خپله خبره کلک و. You look good together. تاسو یو ځای ښه ښکارئ. تاسو یو ځای ښه ښکارئ. He quietly slunk away. هغه په خاموشۍ سره لاړو. هغه په خاموشۍ سره لاړو. You won my heart. تا زما زړه ګټلې. تا زما زړه ګټلې. He dug his own grave. هغه د خپل لاسه ځان خراب کو. هغه د خپل لاسه ځان خراب کو. You pushed me intentionally. تا قصدن مالا دکه راکړه. تا قصدن مالا دکه راکړه. I'm waiting for you. زستا انتظار کوم.
زستا انتظار کوم. I gave him a slap on his face. ما هغه لا په مخ سپېړه ورکړه. ما هغه لا په مخ سپېړه ورکړه. It is easy for you to say this. ستا دپاره دا ویل آسان دي. ستا دپاره دا ویل آسان دي. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.